د فلم په شروع کې موږ د فرانس یو ښار ویلنسیا ګورو، کوم ځای کې چې ډېر تیز باران وي. او دلته کې موږ یو ښځه ګورو چې سینټرا نوموي، هغه په باران کې هم کار ته روان وي او چاته په موبایل باندې وایي چې د هغې نوم هم په لیست کې شته او که نه، ولې چې دغه بینک ډېر خلکه د کار نه وکاږي. خیر دا چې کله بینک ته راورسېږي نو د هلته کې ډېر سیکیورټي ګارډ ګوري چې په بینک کې موجوده نه وي او لږ ساعت پس هغه بینک کلوز شي او دغه خلکه دننه بینک ته راشي او سینټر ته دغه پته ولګي چې دغه بینک اوس دا هم د کاره وکاږي، په کوم معنی چې هغه ډېر زیاته غوسه شي، ولې چې هغه ډېره ایماندارۍ سره خپل کار کوي او اوس هم بینک دا له کاره وکاږي. بیا له بینک بهر یو ګاډی راشي او هغې نه ډېر زیات نګاه پوش خلکه بینک ته راشي او هلته کې موجوده سیکیورټي ګارډ دی د بینک نه ایساروي، خو دوی ورته هلته کې ډېر بمونه وښیي کوم چې دوی ځان پورې تړلي وي او بیا له بینک ټولې دروازې بندې کړي او هغه خلکه ټول بندیان کړي. خو یو کس ډېر په چالاکۍ سره هلته کې الارم بټنه وښي او پولیس راخبروي، خو د غلو مشر یوروګوای ته وګوري او له خلکو مخامخ یې ووهي. بیا لوکو نومي یو سړی له بینک ټولې کیمرې هم بندوي، سینټر چې کوم خپل دفتر کې ناسته وي هغې ته هم اتکړۍ لګوي او هغه هم بندي کوي. بل خواته پولیس هم هلته کې راورسېږي او هغه بینک کې دننه یو کس سره خبرې کوي. یوروګوای دې ته وایي که سرکار غواړي چې موږ دغه خلکه ژوندي پرېږدو نو سرکار دې ما او زما ملګري دغه مل نه محفوظه ملک ته ولېږي. بیا یو غل په لاس کې ډیوایس وي او هغه هلته کې څه شی ګوري او بیا د ویلډینګ مشین په مدد باندې په ځمکه کې یو غټ سوری وکړي، کوم ځای کې چې دوی یو خفیه لاره ګوري او دا پیلنه د دوی د پلان یو حصه وه. دوی خو هسې پولیس نه بیوقوف جوړوي او دوی پیلنه دغه سورنګ وکاږلی و چې په دغه سورنګ باندې وتښتېږي او پولیس ته دوکه ورکوي. خو د تېرې څو ورځو نه چې هلته کې کوم باران وي له هغې په وجه کې د هغه سورنګ کې ډېرې اوبه راغلې وي او بینک لوټ کولو نه پس ته په دغه لارې باندې تښتېدل ډېره ناممکنه شي او دغه له غلو لپاره ډېر افسوس خبره وي، ولې چې دې سره بله لاره نه وي چې وتښتېږي. بل خواته سینټر ډېر په غور باندې دغه خبره اوري او د دغه بینک نه خپله بدله اخیستلو او د دغه غلو مدد کولو یو فیصله کوي او دغه غلو ته وایي چې په دغه بینک کې ټول نه قیمتي ځای تاسو ته زه درښولی شم، خو له هغې په بدله کې به تاسو هم ماته څه شی راکوئ، یعنې لږه ډېره حصه به راکوئ. ګیلکو دلته کې په دې شکمن شي او دغه فکر کوي چې دا موږ سره دوکه کوي، خو کله چې دا ټوپک ونیسي نو دا خپله فیصله بدله نه کړي، په کوم معنی چې د دې شک اوس په یقین بدل شي. بیا ورته سینټر یو لوکل باره کې څه حل وایي کوم چې د سیریانو وي او هغه د فرانس د پارلیمنټ یو ممبر هم وي او د دې په مدد باندې په ملک کې بغاوت هم جوړولی شي او هغې نه پس د ډیل په مطابق یو لوکر نه سهیري روکاږي او سینټر ته یې ورکوي. بل خواته د سوریانو یو ملګري ته پته لګېږي چې زموږ له پارټۍ یو کس زموږ خلاف ثبوتونه ترلاسه کړي دي او هغه یې په یو بینک کې پټ کړي دي او که دغه ثبوتونه دنیا ته ښکاره شو نو له هغې سره سره ټوله پارټي به تباه شي او آخر کم ثبوت وي چې په دغه تجارۍ کې پټ وي او اوس به په هر حال کې دغه ثبوت به ترلاسه کوي او هغه هم د پولیس نه مدد نه بغیر. خو دې نه پهله چې دوی ورورسېږي هغه غله ټول ثبوتونه او ډېر زیات سامان ترلاسه کوي او اوبو کې ټوپ کوي. خو افسوس د هغه اوبو پریشر دومره زیات وي چې مخکې حرکت کول ډېره زیاته مشکله شي، په کوم معنی چې دوی د مخونو نه پته لګېږي چې دوی به اوس ډېر زر ګرفتاره شي. خو دوی یو ځل بیا هغه بینک ته رارسېږي. بل خواته فیرانو هم هغه پولیس ته اډر ورکوي چې دغه ټول غله مړه کوي، خو هغه پولیس انسپکټر نه پوهېږي چې آخر پولیس له چا په اډر باندې دغه اپریشن چالو کوي. بل خواته فیرانو او هغه پولیس بینک ته ننوتو والا وي، خو یو سړی دوی ته اډر ورکوي او دغه میشن پې کینسلوي او هغه سړی نورو ملګرو ته وایي چې دغه غله ما دغه بینک ته لیږلي دي. اصل کې جیمي ته دغه لوکر کې موجوده هغه ثبوت باره کې پته لګېدلې وه او هغې د یوروګوای په ذریعه دغه پلان جوړ کړی و، په کوم معنی چې دوی ملګري په خپلو کې جګړه شي، ولې چې جیمي دغه ثبوت د دې ملګرو خلاف هم استعمالولی شو. فیرانو دې ته وایي چې دغه جنګ وخت نه دی او هغه ثبوت ترلاسه کوي او هغه ختم کوي او بیا دوی له یو کس تلاش شروع کوي کوم چې دغه کار دوی لپاره وکړي. بل خواته بینک کې موجوده یوروګوای په دغه خبره نه پوهېږي چې دغه بینک نه به څنګه تښتو او د دې یو ملګري ته پته لګي چې دغه لوکر په باره کې دې هغه جینۍ داسې ایرې ورکړي دي، دا په منډه ځي او هغه جینۍ راپیدا کوي او هغې نه هغه ایرې واپس اخلي
او دوی کته دغه ایري موږ ته واپس رانه کې نو موږ به تا مړه کو خو هغې نه پیله دې ټولې ایري خوړلې وي او بیا هلته کې یو کس هغه ثبوت والا لوکر کولاوي او هغې کې موجوده هارډ ډرایو کولاوي او هغه ویډیو کتلو کوشش کوي خو کله چې هغه غلط پاسورډ ورکړي هغه ټول ډیټا اتوماتیک ډیلیټ شي بې فران یو جرنل ته دغه میشن ورکوي او دغه غلونه تر هغه ثبوت ترلاسه کوي او بیا هغه جرنل پولیس نه پټ یوروګوای سره یو ملاقات کوي او دوی که تا مال دغه ډرایو په لاس راکړو نو زه به ستا ملګري او تا د دغه ځینه محفوظ ځای ته بوځم او خپلو ملګرو ته له پولیس جامې اچي او هلته نه به له پولیس په وردۍ کې بار وکاږي یوروګوای سره هم بله لاره نه وي او هغه داسې کار نه انکار نه کوي خو لږ ساعت پس کله چې ته پته ولګي چې زما د یو ملګري په غلطۍ باندې هغه ټوله ډیټا موږ نه ډیلیټ شوه هغه ډېر په غوسه شي او هغه لږ سره په جګړه شي او دوی سره بله لاره هم نه وي چې هغه سړي خبره ومني او بیا دوی له پلان په مطابق هغه ډرایو اخلي او له بینک دروازې ته ځي او دا هلته کې څه سپیشل فورس والا خلکه ګوري کوم معنی چې د دې شک شي او دا داسې فکر کوي چې هغه خلکه به اوس موږ دلته کې مړه کړي او دغه ډرایو به موږ نه والي او بیا اچانک دوی په خپلو کې مقابله چالو کړي په کوم معنی چې دا غله ویریږي او واپس بینک دننه راشي یوروګوای له ملیزه په دغه چاله باندې ډېر زیات غوسه شي او ملیزو ورته وایي چې تاسو خپل ځان پولیس ته ورکړئ او تاسو سره بله لاره نشته یوروګوای چې کله دا واوري هغه ډېر زیات ویریږي او دا د دې له زندګۍ پیله غلا وي چې دی بینک ته راغلی وي او د دې یوه مجبوري وي په کوم معنی چې دی دا غلا ته مجبوره شوي دي د یوروګوای د ملګري دماغ دلته کې کار چالو کړي او ورته وایي چې دغه ډرایو کې چې کوم فایل ډیلیټ شوی دی دا موږ ته پته ده او نور چاته خو د دې باره کې هېڅ پته نشته او د دغه خبرې فایده موږ اخیستی شو او په ملیزو باندې موږ د دغه خبرې دباو اچولی شو او بیا دې ملیزو ته ټلیفون کوي او ورته وایي بچیا که به نیمه ګنټه کې زما ملګري د دغه بینک نه ونه کاږلو نو زه به ستا او ستا له پالټۍ ټول ثبوتونه په نیټ باندې اپلوډ کړمه د یوروګوای په دمکۍ باندې د هغې حالات ډېر زیات خرابه شي او هغه پولیس انسپکټر کله چې د دې دواړو خبرې اوري او په دغه دوران کې چې کله دې سوریانو نوم واوري نو دا خپل مشرانو ته دا خبره ورکړي اصل کې سوریانو هغه سړی و کوم چې د قتل په الزام کې به جیل ته ځي خو عدالت څه طریقه وکړي او دا سړی د جیل نه بچ کوي او مونږ ته پته دا لګېږي چې سوریانو خپله دا ثبوتونه جمع کړي دي او دغه ډرایو کې جمع کړي دي په کوم معنی چې هغې خپل ځان بېهوشه کړی وي او په هسپتال کې ځان داخل کړی وي بل خواته فرانو راځي او یوروګوای سره ملاقات کوي او ورته وایي چې ماله هغه ډرایو کې ویډیوګانې وښایه چې زه یې وګورم خو یوروګوای داسې کولو نه انکار کوي دلته کې له فرانو په اړه کې لګونه کې شک پیدا کیږي خو څو پورې چې دغه ډرایو دی په لاس کې وي دی هېڅ هم نشي کولی او هغه پولیس والا اوس هم په اړه کې شک وي چې دغه پولیس په ځای سپیشل فورس چا لیکلي دي او بیا هغې ته پته لګېږي چې د دې شاته له ملیزو لاس دی او بیا ملیزو یو بس تیاروي او هغه غلو ته بینک ته لیږي او هغه په دغه ګاډي کې کینوي او ایرپورټ ته یې رسوي خو دلته کې هم د دې ارادې ډېرې ګډې وډې وي دا دغه غله بم باندې الوځي او هغه ډرایو هم ورسره ختموي خو د یوروګوای ملګری هم ډېر زیات هوښیار وي او هغه یوروګوای ته وایي چې موږ د دې په ځای وې نو موږ به تاسو پرېغوستی وې او کمړه کړې به هم وې او په دې معنی شک شي چې په دغه ګاډي کې هم څه چال دی او ورته وایي چې څو پورې دغه ډرایو زموږ په لاس کې وي دغه خلکه به موږ نه یېرېږي او هېڅ هم نشي کولی حالانکې دغه ډرایو کې هېڅ هم نه وي خو بیا هم دغه کسان دې نه ډېر زیات یېرېږي فرانو ته پته لګېږي چې دغه سړي موږ نه بېوقوف جوړ کړی دی او په دغه ډرایو کې هېڅ هم نشته او دا بالکل تش دی خو دې دلته کې ډېر زیات غلطي وکړي چې هلته کې هغه پولیس انسپکټر هم ولاړ وي او دغه خبره خپلو مشرانو ته ورکړي او دغه غلطي کولو باندې ملیزو فران سره هلته کې په جګړه شي او اوس دوی هېڅ هم نشي کولی ولې چې هغه ټول غله هغه بینک نه وتې وي او ګاډي ته خطو والا وي او لږ ټایم پس به هلته کې یو غټه دماکه وشي او دلته کې موږ ته یو بله پته هم لګېږي چې دا غله نه وي بلکې له بینک کې دننه هغه موجوده خلک وي کوم ته چې دوی خپلې جامې اغوندلې وي او هغه غلو یو ځل بیا ډېر زیات سامان اغوستی وي او لاندې هغه سورنګ ته کوشوي وي او په اوبو کې حرکت کوي او اوس خوشقسمتۍ سره هغه د باران اوبه کمې شوي وي او دوی په اوبو کې لامبو وخي او هغه سورنګ نه ځان وکاږي او کله پورې چې دوی هغه پولیس ځان رسوي او دوی هغه بینک کې پیدا کوي هغه پورې دوی په یو ټرین ته راغلي وي او کپړې هم بدلې کړي وي ملیزو او فران ته دغه پته ولګي چې زموږ د پارټۍ خبرې ټول دنیا ته لیک شوي او دا هغه پولیس کړي وي کوم چې هلته کې موجود وي
او هغه میډیا ته دغه ټوله خبره ورکړه چې مریض فران او جیمی د خپل پارټي باره کې څه خفیه ریکارډینګ کړی وو او په بانک کې خولې او دغه شی غلا کولو لپاره دی یو بانک ته څغله ورستولې دي. بل خواته هغه غلا په کامیابی سره بار روزي او په خپل لارو باندې روان شي او دوی ته دغه پته وی چې هغه پورې موږ سیف یو کله پورې چې موږ سره دغه ډرایو پلاس دی